پاسیو انکم باره کې مونږ چې څو دانې ویډیوګان ریکارډ کړلې زیاتره نفرانو کامنټس هم کړي ول میسیجز هم کړي ول چې خیر دغه ټمپلیټ سیلینګ باره کې یو سپیسیفیک ویډیو جوړه کړه یا لږ زره ډیټیل کې معلومات راکړه. دې ویډیو کې به د ټمپلیټ سیلینګ چې څنګه کولای شي ته ټمپلیټس خپل خرڅ کې ټمپلیټس خپل جوړ کې اپلوډ کې په ویب سایټونو کې او غیر لارې ته عاید ولري او څو لارې لري ته. نو سر نه تر اخره پورې په دې ویډیو کې سټپ بای سټپ معلومات به زه ورکوم. کوم سوالم چې د دوستانو وي کیدای شي خدای وکړي په دې کې حل شي او که نه بیا کامنټ کولی شي مشخص چې دغه ځای کې څنګه وکړم بیا به هغې باندې یو کامنټ کې جواب یې کامنټ کې که نه بس ویډیو به پرې جوړه کړو. اول چې ته ټمپلیټ سیلینګ کوې ته پوهیږې کوم برخه کې ته سیلینګ کوي. ته ګرافیک ډیزاینر یې نو ته ډیزاینینګ برخه کې سیلینګ کوي صحیح ده. ویب ډیزاینر یې ته ویب سایټ ډیزاینینګ کې سیلینګ کوي. ته مایکروسافټ افیس ویډیو هم جوړه کړله مخکې ته مایکروسافټ افیس پیکیجز دې زده دي ته کولی شي هغې کې سیلینګ وکړې خپل ټمپلیټس جوړ کې خرڅ کې. نو تا اول دا خپل نیش باید معلوم کې. مثلا که ګرافیک ډیزاینینګ کې ته لوګو جوړې ته فلایر جوړې مثلا ویب ډیزاینینګ کې ته ویب پیج ډیزاین کې ورډ پریس تیمز ته خرڅې شاپیفای تیمز خرڅې سوشل میډیا ټمپلیټس یا پریزنټیشن ټمپلیټس کې مثلا ته سلایډس جوړې ته ګوګل سلایډس جوړې یا ته پاور پوینټ سلایډس جوړې ډاکومنټس کې مثلا ته کانټراکټس جوړې ته پروپوزلز جوړې ته انوایسز جوړې دغه لارې دي او دا شیان دي چې ته باید اول خپل دا معلوم کړې چې زه دغه شی ښه طریقې سره کارولی شم او ښه خرڅولی شم. زه دا نه چې مقصد پوه شولې او راځه ورډ کې پروپوزلز جوړېږي راځه پروپوزلز خرڅ کړه. پروپوزل څه سخت ویلي که خلاص نه هغه خپل سټپس غواړي انوایس خپل سیسټم غواړي پریزنټیشن خپل سیسټم غواړي ډیزاینینګ کې خپل سیسټم غواړي ته په کوم کې ښې نو هغې نه بعد بیا راځو ته کولی شي چې سیلینګ خپل شروع کړي. دویم سټپ کې ته دا هر څه د باید په سټنډرډ کې برابر غلطي پکې نه اوسي های کوالټي اوسي. که هغه ګرافیکل دی های کوالټي اوسي که هغه ډاکومنټس کې دي هغې کې غلطي نه اوسي. هر څه باید مد نظر نیول شوي اوسي چې هغه پیډنګز دي هغه مارجنز دي هغه لاین سپیسینګ دي هغه ګرامټیکل مسټیکس دي هغه چارټس دي هیډر او فوټر او هر څه دا په ډاکومنټس کې ډیزاین کې همداسې هغه پکسل ریلیټډ اوسي فریم ریلیټډ اوسي ریشیو ریلیټډ اوسي د ډیزاین سټنډرډ د کلر سټنډرډ پکې اوسي هر څه چې اوسي دا ټول باید ته منظم اوسي. دویم چې ته راځې په د کوالټي کنټرول کې ته پکار ده ته څه وکړې چې کسټمایزبل اوسي تاسو ټمپلیټ. کسټمایزبل مطلب کله نفر واخلي هغه ټمپلیټ دی هغه خپله پکې ایډیټینګ وکولی شي. مثلا لوګو ده ښه افټر افیکټ کې تاسو یو لوګو انیمیشن جوړ کړی ده یو ګرافیک ډیزاین سافټویر د مثال در کوم هغه لوګو انټرو یو نفر را ډاونلوډ کړله چې زه یې وکاروم هغه ته باید دونه ساده اوسي چې تا ټول هلته ورته راهنمایي کړي اوسي ویډیو کې د وبخښئ په سافټویر کې چې دغه یو باندې ډبل کلیک کړه نوم دې ورته یې رینیم کړی اوسي هر څه چې اوسي بس دلته د خپله لوګو اډ کړه نور هر څه خپله کوي یعنې دونه کسټمایزبل اوسي. همداسې ټکس ریلیټډ دا نه چې پی ډي اف فایل د ټکس کې لیږلی چې هغه ایډیټ کېږي هم نه او هغه نه پکې چینجز راوړلی شي مجبور ده چې بله لاره نه پی ډي اف ته کنورټ کړي یا اکروباټ ریډر ورته واچوي. ډېر ساده ایډیټینګ باید ورکه وکولی شي. پروفیشنل لوک باید ولري د هغه ټایپوګرافي د هغه کلر د هغه الاینمنټ او بل شی ده چې ډېر مهمه خبره دا ده چې کوم پیکیج یا کوم ایکسټنشن کې دا ورکوي هغه کامن اوسي عام اوسي. باید ډاکومنټ کې ورکوي کامن ایکسټنشن څه ده او ډاک ایکس ده که کوم یو ده دغسې فوټوشاپ فایل کې ورکوي پی ایس باید اوسي افټر افیکټ کې ورکوي اے ای دا فارمټ اوسي. هر یو فارمټ چې کامن دی ډېر زیات استفاده کېږي هغه باید ورته ورکړي. دا خو شو چې څنګه خپل سټنډرډ وساتئ او کوم شیانو کې ته کولی شي چې ټمپلیټ یې جوړې کړي. دې سره پورې تا د سکل مربوط خبرې دي چې ته کوم سکل لرې کوم شی کې ته ښه او کوم سټنډرډ سره ته کولی شي برابر وساتئ دا باید دلته وکړي. فکر وکړه چې دا ټمپلیټ تا جوړ کړو چاره برخه کې ټمپلیټ ته جوړ کړو اوس راځي چې خرڅ چیرې کوي. ګوره ته دوه لارې لرې د خرڅولو یو تیار تا ته پلیټفارمونه شته دي یو دا ده چې ته خپله ځان ته یو ویب سایټ جوړوي. اوس دې کې دواړه هم خپل خوبي لري هم خپله نقصانات لري. اول راځي چې خپله مارکیټ پلیس چې کوم شته ده د هغې خوبي او بدي څه شی ده چې کوم دي هغه هم درته وایم. خوبي دا ده چې اول تیار یو ځای جوړ شوی ده ټول خلک خبر دي چې دغه ځای کې ټمپلیټس پیدا کېږي. مارکیټ یعنې غټ ده تا ته مارکیټینګ دونه ضرورت نشته ده. نور د څه شي ضرورت نه لري ته د پیمنټ ګیټ وی ضرورت نه لري ول چې دا د پیسو تګ راتګ هم یو غټه لاره ده چې خواته شاته ډېر جنجال نه لري. هغه هم تیار ویب سایټ کې شوی ده تا ته صرف بانک اکاونټ ته درکوي. هوسټینګ د ویب سایټ ضرورت نه لري. دا ټول شیان شوي دي. د دې نقصانات شي دي نقصانات دا دي چې کمپټیشن ډېر زیات ده ډېر زیات خلک ټمپلیټس خرڅوي. ته باید هغې کې ځان څنګه راوباسئ هغه راځو په دې ویډیو کې وایو. فیس تا نه اخلي او کمیشن تا نه اخلي. تا نه مثلا که ته
خرڅي هغه خپل ویب سایټ خپل کمیشن لري او خپل مشخص فیس لري، هغه تا نه اخلي یا تا نه کټ کوي. دا نقصانات دي. اوس کوم ځای کې خرڅولی شي، مثلا کریټیو مارکیټ کې ته خرڅولی شي ټمپلیټس هر یو چې اوسي، ته ایټ سی کې خرڅولی شي، گم روډ کې خرڅولی شي، انواټو مارکیټ ډېر ښایسته یو مارکیټ پلیس ده، هغې کې ته خپل ټمپلیټس خرڅولی شي. ټمپلیټ مانسټر دې کې ته خرڅولی شي خپل ټمپلیټس. ډېر ښایسته پلیټفارمونه دا نومونه مې چې ویلې دا سرچ کې ځان سره وګورئ چې څه رقم ته پلیټفارم دی. ویب سایټ صرف واس کې وګورئ چې څه رقم ته چیرته دي، مینیوز چیرته دي، ته خپله لږ زره سروې دې پکې وکړه نو پوه به شي چې دا کومه ویب سایټونه دي او څونه خلک په دې کې دي. دا ریسرچ تاسو ته پرېږدم، دا باید تاسو وکړئ. او خپله که چیرې ویب سایټ جوړوئ هغې کې تا ته څونه فایده او څونه نقصانات دي هغې باندې اوس راځو خبرې کوم. فایده یې دا ده چې ټول د پرایسینګ د قیمت کې ښودلو کوم قدرت چې ده هغه ټول یې تا لاس کې ده. یعنې هغه نور ویب سایټونو کې هغوی خپله هغه لري پرایسینګ لري، ته د هغوی مطابق پرایس کې دی. دلته د تا لاس کې ده ټول چې څونه هم ته قیمت کې دی پې. البته داسې نه وي چې د $50 شی ته په $1500 یا $15,000 کې دی. هغه مارکیټ ریسرچ د خپل کوي. دویم دا د برانډ آیډنټیټي تا لاس کې ده چې ته خپل ویب سایټ په څه رقم ته شکل ښیې، خپل ډیزاین په کوم رقم شکل ښیې، هغه ټول تا لاس کې ده. کسټمر سره چې کوم ریلیشنز روابط دي هغه هم ټول تا لاس کې ده. یعنې دا د دې فایدې دي چې ته خپل ځان ته ویب سایټ جوړوې. داسې نه ده چې اوس ګوره دا فایدې ولې، نقصانات یې څونه دي. اوس ډس اډوانټیجز کوم دي. اول ویب سایټ جوړول دپاره د ډېر ټایم او ډېرې پیسې پکار دي چې ته ډېر داسې ښه سټنډرډ ویب سایټ جوړ کړې. دویم د پیمنټ ګیټ وے سیسټم باید ته ولرې او هغه ورته انتخاب کړې، هغه باندې کار وکړې چې څه رقم ته دا خلک دا ټمپلیټ چې اخلي پیسې څه رقم ته راشي، هغه نه څه رقم کټ شي، ما ته څنګه جمع شي او دا ماینس کې څه رقم ته لارې، دا ټول باید ته مد نظر ونیسئ. ټرافیک راوړل دا ویب سایټ تا جوړ کړه دا خو څوک نه پیژني، دا به ته پروموټ کوې، اډورټایزمنټ به ورته کوې، خلکو ته باندې به پیژنې، سوشل میډیا کار ځای کې، دا هم ټول تا لاس کې ده، دا هم باید ته وکړې. نو دغه ډس اډوانټیجز دي. اوس وګورئ چې تا ته کوم یو کې فایده ده، نو ته باید خپله ویب سایټ جوړ کړې یا چې کوم شته ده تیار هر څه برابر دی هغې کې ته کار وکړې. دا هم زه تا ته پرېږدم او زه پوهېږم چې کوم یو انتخابوي. ګوره بیا ورپسې راځي چې هر یو تا انتخاب کړو، که تا خپله ویب سایټ جوړ کړی اوسي او که تا تیار د ویب سایټونه چې کوم شته دي هغې کې جوړوي، ته د پرایسینګ ریسرچ کوي چې زه کم قیمت کېدم، دا خلکو کم قیمتي ښی ده، تا کمپیټیټرز چې دي هغه څونه قیمتي ښی، که هغه په $10 ښی ته باید 18 کېدي. دا طریقه ده چې ته نوی راځې ځان مخکې کوي خلکو نه او خپل ځان غواړې پروموټ کړي، نو پرایسز کې به لږ زره کمپرومایز کوي، لږ زره به ځان ګټه به لږه کمه کوي تر څو ته خلک زیات راشي، تا خلک وپېژني، آډینس پیدا کړي. ته همیشه باید آفرز ولرې خپل پرایسز کې او ته باید همیشه بنډل پیکیجز ولرې. مثلا ته یو ټمپلیټ خرڅوې په $10 مثال، 10 ټمپلیټه په 80 یا په $60. ته وایې چې والا 10 کې زه $100 وګټم، هغه 10 د خرڅېږي نه، ښه نفر یو ټمپلیټ اخلي، هغه وایي زه چې 10 واخلم خو $10 ماته فایده ده پکې بچت کېږي، یا $50 بیخي 10 ټمپلیټ $50. اوس هغه خو تا نه ختمېږي، هغه خو شته د عمل ته پروت ده، پرې چې خلک پیکیجز کې زیات واخلي. دا هم تاسو مارکیټ ریسرچ پور ده چې څه رقم ته دا مخکې بیایي. 5م سټپ کې ته راځې خپل دا ټمپلیټو پروموشنز کوي. ټمپلیټ د جوړ کړل اپلوډ د کړل، ته صرف همدغه اوس پلیټفارم ته پرېږدې چې هغه تا ته پروموشنز وکړي او که نه ته خپله هم هلې ځلې کوي چې تا عاید زیاتېدو دپاره ته خلک ورته راجمع کړي. دا هم ضرور ده چې ویب سایټ یې کوي ته هم یو څه وکړه ورته. څو لارې دي سوشل میډیا کې ته کولی شي چې خپل شوکیس کې خپل ټمپلیټ ټول ورته پیج جوړ کړي چې دا کار دا کار دا کار. ته انواټو یوټیوب ته لاړ شه او یوټیوب کې ولیکې یو پریزنټیشن انټر یې کړه. پریزنټیشن انټر کړو دا 10 ثانیې او 1 دقیقه پریزنټیشنز ته یوټیوب کې وګوره، ټول د انواټو ایلیمنټس نه به تاته راغلي یا یو بل پلیټفارم نه. زیاتره ماته انواټو ایلیمنټس ماته ښکاري چې زه سرچ وکړم. نو چې ته کلیک کې تاته دا صرف یو ویډیو ده، تا دپاره دا داسې نه ده چې ته دا استفاده کولی شي. هلته لاندې لینک ورکړی ډسکرپشن کې، هغه باندې به کلیک کې بیا تا ویب سایټ ته لیږي چې دې ځای نه اوس ته دا واخله. ګوره د یوټیوب لار نه دا استفاده کوي. همداسې فیسبوک پیج هم جوړولی شي، همداسې ته انسټاګرام ورته جوړولی شي، د هر رقم ته ټمپلیټ چې ته خرڅوي. نو سوشل میډیا لار نه ته کولی شي ورته څه وکړې، مارکیټینګ وکړي. کانټنټ مارکیټینګ کولی شي، مثلا ته ټوټوریلز جوړوي چې څنګه دا وکړي څنګه هغه وکړي. اوس ایونش پارکر په نوم یو ډیزاینر ده، هغه که تاسو وګورئ یوټیوب کې دغسې فیسلیس ډیزاینینګ ټوټوریلز جوړوي افټر افیکټ کې،
بیا د دغه ابنش پارکر په نوم یو ویب سایټ د پوره هغه کې خپل دغه ټول ټمپلیټس هر څه لري هلته خرڅه ګوره دلته خلکو ته ایجوکیشن ورکوي ټوټوریلز جوړوي خلکو ته بیا پیکیجز چې څونه دي که هغه ایلیمنټس اوسي هغه هر څه اوسي ټمپلیټس اوسي په دغه لار نه بیرته خپل ویب سایټ ته پیږي ګوره سبسکرایبر هم ښه دي کار هم ښه ده هم دې ځای نه پیسې اخلي هم هغه ځای نه پیسې اخلي نور پیډ اډورټایزمنټ ته کولی شي چې فیسبوک ایډز جوړ کړي ګوګل ایډ کې پروموټ کړي خو هغه زه دونه نه ریکمنډ کوم دغه اورګانیک چې کوم دي دا کموله لاره مې چې ویلې هغه ډېر ښه دي تا ته لانګ ټرم ته هم فایده ده تا ته کسټمرز هم خپل راځي کلاینټس هم راځي ته نه نور ته باید خپل کسټمر سپورټ ښه صحیح وساتې خلکو سره کمیونیکیشن صحیح وساتې نور ته باید د امپروومنټ یعنې هر وخت دا ډیزاینینګ دی دا ټمپلیټس دا اپډیټډ اوسي دا نه چې 10 کاله مخکې د چې کوم شیان جوړ کړي له همغه اپلوډ دي اوسه پورې هم همغه دي نه ټرند مطابق د وخت مطابق چې کوم شیان کوم ډیزاین سیستم په ټرند کې روان ده او کوم پروفیشنل ټایپس چې روان دي هغه باید همیشه اپډیټډ وساتي خپل ډیزاینز کې نو دغه لاره ته کولی شي ټمپلیټ سیلینګ وکړي اوس راځي یو نفر چې بیخي په هیڅ شي نه ده پوه دا ویډیو وکتله پوه خو شو چې چیرې خرڅ کړم څه رقم خرڅ کړم سوال دا ده اوس چې شی جوړ کړم چیرته جوړ کړم ګوره سکل ریلیټډ ټول مونږ په یولرنا کې کورسز لرو ته کولی شي ګرافیک ډیزاین زده کړې ته کولی شي ویب سایټ ډیزاینینګ زده کړې ته کولی شي مایکروسافټ افیس زده کړې ته کولی شي 3 ونه زده کړې په یو سبسکرپشن باندې ټول څونه کورسونه چې لري ټول ته اکسس درلودلی شي یو کال کې فکر وکړه چې ته 2 سکل هم صحیح زده کړې بل کال ته د هغې چې څونه تا سبسکرپشن کړی هغه فکر وکړه چې تا د 1 ورځ یا 2 ورځې عاید کې هم نه حسابېږي خپل فکر وکړئ دغه ټمپلیټ سیلینګ ما ته وایي چې آیا دا تاسو ته مفید و که نه و څه مشکل اوسي ویډیو کې او څه هم که کوم پوینټ باندې مس شوی اوسي کامنټ وکړئ چې هغه باندې بیا بیل داسې یو نظر واچوم